بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ورځ درس کې موږ تاسو په کوم موضوعګانو باندې خبرې وکړلې؟ په څه شي باندې وغږېدلو؟ په کنسټرکټور باندې. او د دې نه مخکې درس کې موږ تاسو د ابجکټ اورینټډ په خاصیتونو خبرې کړې وې چې څلور خاصیت لري، کې انهریټنس ده، پولیمارفیزم ده، ابستراکشن ده او انکپسولیشن ده. نو اوس نن موږ تاسو تفصیلی په دې هر یو خاصیت غږیږو او وینو یې عملي کې څنګه کیږي. نو اولین خاصیت چې نن موږ په دې موضوع کې په غږیږو هغه څه شی ده؟ انهریټنس ده. بل د اس ای ریلیشنشپ او بل د انهریټنس قسمونه، single level inheritance او multi level inheritance. اوس راځو عملاً دا ګورو. what is inheritance? inheritance څه شي دا وایي؟ موږ ویل چې inheritance is a concept of acquiring the members from one class to another class. چې کله د یو کلاس ممبر خواص راشي په دې بل کلاس کې دې ته ویل کېږي inheritance ویل کېږي. Using inheritance we can achieve reusability by reducing the code size and reduce the development time of the application. موږ ویل چې د انهریټنس په فایده موږ ته دا شي چې کوډ ریوزبل، هغه یو کوډ مو چې لیکلی د دوم ځل به یې نه لیکو، هغه یو نه به استفاده کولی شو، وخت به هم ضایع کېږي، زیات نه ضایع کېږي، او بل به د څه شي وي دا اپلیکیشن کې چې څومره کوډونه زیاتېږي هغومره درندېږي، کارکرد یې مغلق کېږي. نو بل به دا اوسېږي چې هغه سایز به یې راکم شي. دا خبرې وایي پکې د اپلیکیشن حجم و سایز به د کمي د کوډونو د وجې. نو اول موږ تاسو غږیږو په چې شي د از ای ریلیشنشپ باندې. د از ای relationship. The SA relationship یو ارتباط ګوره. The relationship between a superclass and inherited class is called an SA relationship. The superclass او the subclass یو ګوره کله چې inheritance راځي د سه relationship جوړیږي، یو superclass یو بل subclass، یو superclass یو بل subclass. superclass کې موږ تاسو په کومه موضوع باندې خبرې کوو؟ سوپر کلاس یعنی هغه اصلي کلاس، علیکم السلام، او سب کلاس یعنی فرعي کلاس. لکه مثال ګورم موږ تاسو وایو انیمل، حیوانات، دا یو کلاس شو، او په دې انیمل کلاس کې ډاګ کلاس بیا یو جدا کلاس شو. د ټو اوس دا ډاګ چې دا سب کلاس شو او هغه چې دا او د دوی د ډاګ کلاس او د انیمل کلاس ترمنځ چې کوم ریلیشنشپ دی دې ته وایي از ای ریلیشنشپ. لکه ګورم موږ وایو a grasshopper is a insect, a poodle is a dog. poodle یو رقم تسپیان دی. a car is a vehicle. اوس ګوره که موږ تاسو دا داسې واسیو کو قربوني سره موږ وایو vehicle په نوم یو کلاس ده. چې شي په نوم یو کلاس ده vehicle څه معنی؟ وسیله نقلیه. اوس vehicle کلاس کې کم خواص دي؟ اوس مثال وایم څلور ټایره بل څه شي سټرینګ کنه سیټ صحیح شو کنه دا دي. اوس زه راځم کارولا، دا یو کلاس شو، کارولا یو بل کلاس شو. د ویهیکل کلاس خبره شته پکې کنه شته؟ ګوره مونږ وایو چې دا ګوره څلور ټایره لري کنه، سټرینګ لري، سیټونه لري. کولی کو مثلا لند کروزر لکسس دا هم د امغه پورې داوس ګوره دا سب کلاس نو موږ ګوره دا څنګه وایو؟ دسه وایو کورولا از ا vehicle. صحیح شو؟ کورولا چې شي دا یو vehicle ده، یو نقلیه وسیله ده. دا مو راواخیستل مو ولیکم نشوي په دې قصه باندې خو صحیح په پوه شو کې دا څه لګل اوس دې ته وایي از ای ریلیشنشپ. In object-oriented programming, inheritance is used to create an SA relationship among classes. او په object-oriented programming کې دا inheritance خواص نه دی یا inheritance خاصیت، دا SA relationship جوړي. دا څه شي جوړي؟ SA relationship جوړي. اوس ګوره د دې نه بغیر بل مثال درکم. هیومن کلاس ده، هیومن یو کلاس ده کنه ده، او سټوډنټ یو بل کلاس ده. صحیح شو کنه؟ که زه اوس ګوره ووایم چې سټوډنټ از هیومن، شاګرد انسان ده، دا ښه صحیح خبر ده کنه؟ ځکه د انسان خواص په شاګرد کې هم شته ده، خو د شاګرد ټول خواص بیا په انسان کې نشته ده. صحیح شو کنه؟ اوس راځو موږ په دې خبرو باندې خبره کیږو چې مین کلاس او سب کلاس باندې غږیږو. اوس ګوره we can extend the capabilities of a class. موږ ویل چې د یو کلاس توانایانې موږ کولی شو بل کلاس ته ورکو د انهریټنس په ذریعه سره. انهریټنس involves a super class and sub class. موږ ویل چې په انهریټنس کې دوه کلاسونه، یو سوپر کلاس او یو سب کلاس په کوو غږیږو. The class whose properties are inherited is known as super class. هغه کلاس نه چې خواص په میراث اخیستل کیږي هغه ته سوپر کلاس وایي. بیس کلاس هم ورته وایي، پارنټ کلاس هم
ورته وایي چې کوم سیسټم مو خوښوي. The class which inherits the properties of other is known as subclass. موږ ویلې چې هغه کلاس چې د بل کلاس خواص را اخلي هغه ته بیا څه ویل کېږي؟ هغه ته بیا سب کلاس وایو. څه ورته وایو؟ سب کلاس ورته وایو. The relationship of classes can be tough of parent class and child classes. اوس ګوره دلته دې ته به ووایو inheritance ته ګوره. The subclass inherit fields can methods from the superclass without any of the being rewriting. مونږ ویلې چې د سب کلاس کې سب کلاس کم خواص چې د مین کلاس نه راخلي هغه میتودونه هغه پراپرټیانې دوباره مونږ بیا په سب کلاس کې لیکو نه فقط انهریټ مو چې کړه دغه کلاس خواص اتومات راغلي. نیو فیلډز اینڈ میتودز می بی اډډ ټو د سب کلاس. ته کولی شي هغه خواص د مین کلاس خواص هم واخلي او په سب کلاس کې نور نوي خواص هم څه وکړي واچوي پکې ور اضافه یې کړي. ښه اوس نو موږ دا څنګه کولی شو هغه جوړ کړو؟ په جاوا کې انهریټنس وکړو. په جاوا کې انهریټنس وکړو. نو د جاوا کیورډ ایکسټینډز دلته د یو کیورډ سره د ایکسټینډز په نوم باندې د ایکسټینډز کیورډز په ذریعه سره موږ تاسو څه کولی شو؟ انهریټنس راخیسته از یوز ټو آن د کلاس هیډر ټو ډیفاین د سب کلاس. سب کلاس لپاره موږ ایکسټینډز یوز کوو. اوس ګوره موږ یو سوپر کلاس جوړ کړ. صحیح شو؟ سوپر کلاس جوړ شو دې کې مې دا ټولې پراپرټیانې شیان مو ورکړل. اوس ورته وایم چې کلاس سب کلاس چې جوړو دا نوم ده ښه او ایکسټینډز سوپر داسې به لیکي. چې به لیکي ایکسټینډز سوپر یعنی دا اوس په دې معنا شو چې د دې کلاس څه خواص دي هغه ټول په دې کلاس کې شته دي راغله. نو دلته په جاوا کې د انهریټنس لپاره موږ تاسو سی یوز کوو ایکسټینډز کیورډز استفاده وکړو. اوس دا خو یو مثال ده. مثال به دنه کار نه اخلو موږ خپل یو بل مثال وکړو. ښه نشوي کوی په دې ټایپس انهریټنس ته وراسو. اوس راځو موږ تاسو عملاً خپل یو پریکټیکل مثال جوړول غواړو. ښه راځم دلته څه شي ته نیټبینز به خلاص کړو. څه به خلاص کړو؟ نیټبینز خلاصوو. ښه راځو دلته ټیسټ یو خو خپل هغه عمومي کلاس کو پرېږدو په جای. ښه هغه دی وي صحیح شو او لاندې مو پرون چې بل کلاس د ریاض په نوم باندې د ریاضي په نوم ګوره کلاس مو جوړ نه کړه هغه به څه وکړو پاک. زه اوس ګوره دوه کلاس جوړوم. یو د هیومن په نوم کلاس جوړوم د څه شي په نوم کلاس جوړوم یا به داسې چل وکړم یو کلاس جوړوم د سټوډنټ په نوم. د چا دپاره سټوډنټ کلاس جوړوم؟ سټوډنټ. ورته یم کلاس جوړ کړه د چا په نوم؟ سټوډنټ په نوم باندې. سټوډنټ چې لري وایه ښه آفرین. سټرنګ نیم غټ حرف باندې به ولیکو سټرنګ نیم. بل سټرنګ چې لري اف نیم فادر نیم که نه او بل چې لري وایه ښه انټیجر ایج عمر هم لري که نه بل څه شی لري واخلې دی که نه نو څنګه کې دا خو به کوې صحیح شو که نه. سټرنګ پروګرام صحیح شو که نه پروګرام لري بل چې لري انټیجر فیس لري صحیح شو که نه بس دا شیان. اوس دا موږ د سټوډنټ کلاس جوړ کړو. یو میتود نه ورکوم د شو بنو ورکړم کته نه هلته هم کولی شي پوه شئ. هېڅ ګوره دلته نه مې د شو میتود ور نه کړ که ورکړم دا خپله خوښه زه ورمې خو ما تا ته هغه ښودل پکار دي چې ورته وایي انهریټنس دا نه ورته مستې ته وخت ضایع کوي پوه شئ. انهریټنس خالي د انهریټنس مثال باندې پوه شئ. اوس یو بل کلاس جوړوم د څه شي کلاس کرکټ ټیم. یو کلاس مې جوړ کړ د کرکټ ټیم. اوس د کرکټ ټیم کې چې څوک ممبر دي هغه خو نوم لري که نه پلار نوم خو لري که نه عمر خو لري که نه پروګرام خو ده که نه همدې شاګردانو نه موږ د کرکټ ټیم هم جوړو صحیح ده که نه. نو دا زه یم چې دغه څه شیان چې دې کلاس کې دي هغه ټول پکې دلته هم راشي. نو زه ورته یم چې کلاس کرکټ او ورته یم چې ایکسټینډز ایکسټینډز یې که ښه چې شي سره ایکسټینډز کا سټوډنټ کلاس سره ښه اوس باندې نه شوي پوه په دې قسم
اوس دا په دې معنا شو دا ایکسټند سټوډنټ ها چې دغه کلاس منځ کې څومره پراپرټیانې او څومره میتودونه دي هغه ټول په کرکټ ټیم کې هم شته. په کرکټ ټیم کې شته. اوس ګوره زه کرکټ ټیم کې یو دا ورکومه چې سټرنګ چې شی ورکومه سټرنګ رول رول څه معنا یعنی د کار دلته چې ده بیټسمین دا بالر دا راونډر دا چې ده صحیح شو یو دا ورکوم بل ورته وایم چې څه شی ها وای دلته هغه رښتیا هایټ جګوالی ښه ډبل هایټ یو د دې جګوالی څومره ده که نه او ورته وایم چې ډبل ویټ یې څومره ده صحیح شو که نه بس ته ځه اوس درې پراپرټیانې د کرکټ ټیم نه زه اوس یو آبجیکټ جوړوم ښه زه دلته د کرکټ ټیم یو آبجیکټ جوړوم ورته وایم چې کرکټ څوک امین مساوي کله چې شي سره نیو کرکټ سره صحیح شو که نه نو کنسټرکټور پارامټرایز کنسټرکټور نه لري ځکه موږ خپله ورته نه ده جوړ کړی صحیح شو دا اوس امین به کومه پراپرټي لري نو دا خو د کرکټ د ټیم ده او په کرکټ کلاس کې چې موږ ډیفاین کړي دي کوم یو دي سره اخلو ګوره کرکټ کې څو پراپرټیانې دي کرکټ کلاس کې درې او هغه هم دي هغه هم ایکسټنډس ولې نو دې ایکسټنډس یعنې دې خاصیت ولې په جاوا کې دا خاصیت شته د انهریټنس ښه اوس که زه راځم ورته ولیکم ورته وایم چې امین ډاټ نیم امین ډاټ ټول راغلی که رانغلی ځکه چې دا موږ څه کړلی ایکسټنډ مو کړلی انهریټ مو کړلی ښه د هغه بل نه ورته وایم امین ډاټ نیم مساوي کله چې شي سره له امین سره صحیح شو که نه او ورته وایم چې امین ډاټ چې شي فادر نیم مساوي کله چې شي سره یا فادر نیم موږ ته نه ده پکار کرکټ ټیم کې خالي نوم پکار ده ورته وایم چې امین ډاټ بلې ایج پکار ده موږ ته ایج مساوي کله څو سره 45 سره که نه او ورته لیکو چې امین ډاټ رول صحیح شو مساوي کله چې شي سره له بیټسمن صحیح ده که نه او بیا راځم ورته لیکم چې بل چې شي سیمیکولن پاتې شو که نه هاي ټو بیټ ګوره نیمې د هغه پراپرټیانې شو صحیح شو که نه او ورته لیکم بس ده درې پراپرټیانې زه ورته دا ماته آوټپوټ کې وښایه نو اوس به ښه څنګه شو میتو خو موږ نه ده ورکړی اوس ورته لیکو چې سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ الین ښه پرنټ الین کې موږ ته چیرې راوښیم دا خو اوس ګوره دا مې نه عقل ته واچولې ورته وایم امین ډاټ نیم ښه او له دې نه وروسته ورته وایم چې څه وکړه بکسلاشین ښه ورته وایم دا مجبور کنکیټ کو کنکیټ باید ډبل کوټیشن او بکسلاش ان او کنکیټ باید چې شی وایه امین ډاټ ایج کنکیټ باید ډبل کوټیشن بکسلاش ان او بیا کنکیټ باید امین ډاټ چې شی رول صحیح ده او بس خلاص اوس یې ګوره چرانې که موږ ته آوټپوټ کې ګوره دا راښیي چې نیم یې چې شی ده ګوره د مختلفو کلاس پراپرټیانې راغلی ښه وینې که نه نوم یې امین ده عمر یې 45 کال ده او رول یې چې شی ده بیټسمن صحیح شو که نه نو هدف زموږ د انهریټنس و د انهریټنس او د انهریټ کولو په مقصد پوه شوي چې څنګه موږ یو کلاس نه بل کلاس څه وکړو انهریټ کړو ښه سخته خو نه ده که اوس ګوره رول د دې کلاس پراپرټي والا نیم او ایج ده خو دا انهریټ شوي یو د دې کې وتمه نو میتودونه هر شی انهریټ کېږي ښه نو دا مثال وایي دوی مثال به نه پوهېږم چې دوی به څه کول خو بس هغه یې تا خپل کار ته پوهېږي هغه هدف مو چې په مفهوم ورسېږي ټایپس آف انهریټنس څو قسم ته انهریټنس وجود لري ښه دوه قسم ته انهریټنس ده یو دا سنگل لیول انهریټنس او بل دا ملټي لیول انهریټنس سنگل لیول انهریټنس او ملټي لیول انهریټنس ښه single level inheritance کوم یو ده if the inheritance concept contains one parent class and one child class then it is called a single level inheritance کله چې په inheritance کې څو parent classونه وي یو parent class ده نو دې ته څه ویل کېږي اولاد د child class هم څو دانې دي یو parent او یو child دي ته ویل کېږي څه شی single level inheritance ښه څه ورته وایي single level inheritance ورته وایي یو parent class وي او یو child class اوسېږي دې ته ویل کېږي single level inheritance او بیا راځو دلته ګوره موږ ویل چې یو A parent class ده او B لکه دا اوس چې موږ وکړه دا inheritance کوم رقم ته و single level inheritance و
بل اگزامپل اف دا مثال لته بیا څه کوم بل مثال کو پوه شو مقصد ورسېدی ښه اوس راځو ګورم دا پرنګ دا ملټیپل مثال نه سره اخیستل پوه شو او بل چې دا ملټي لیول انهریټنس هغه چې شي ته وایي if the inheritance concept contains one parent class one child class and one or more inherited class then it is called multi level inheritance اوس ګوره یو سنگل کلاس دی او چارډ دا انهریټډ کلاسونه بیخي ډیر زیات اوسېږي ښه انهریټ انټرمیډیټ کلاسز اوس ګوره موږ سره یو ملټي دا یو لیول دا او ملټي لیول انهریټنس راسو عملاً ګورو یو پارنټ کلاس موږ سره A کلاس او یو چارډ کلاس او په منځ کې یو بل کلاس هم دی دې ته څه ویل کېږي ملټي لیول دا اوس رقم ته کېږي اوس ګوره په دې باندې موږ تاسو راځي او بیا ګوره منځ کې دوه انټرمیډیټ کلاسونه دي ویني او اخر کې چې شي دا چایلډ کلاس دا اوس ګوره دلته عملاً وګورئ مونی چایلډ ان ون کلاس پوه شوې یعنی یو کلاس څو دانې چایلډ ولري اوس ګوره مونږ یو میتود جوړ کړی د واي ډبلیو په نوم باندې یو کلاس جوړ شوی د 1 په نوم د 1 په نوم باندې کلاس جوړ شوی خو وګونیس او بیا بل کلاس جوړ شوی د 2 په نوم باندې خو ایکسټینډز 1 یعنی د 1 چایلډ ده بیا کلاس 3 ایکسټینډز 2 دا څه دا دریم کلاس جوړ شوی د چې شي نه ایکسټینډ نه اخلي دوم نه بیا یو بل کلاس انهریټډ په نوم کلاس جوړ شوی ده ښه پوه شوې او دې کلاس کې بیا څه جوړ کړي دي ډېر آبجیکټونه جوړ کړي ګوره په دې دریم کلاس کې خالي څه کړي دي دا هغوی آبجیکټ جوړ کړی ده د 3 کلاس ښه انهریټډ کلاس جوړ کړی ده هغه کې د دې بارني کلاسونو څه جوړ کړي دي آبجیکټ جوړ کړي دي اوس ګوره موږ تاسو یو کلاس د انیمل د یو کلاس نه بل کلاس ایکسټینډ کړي بل کلاس نه ایکسټینډ کړي پوه شوې کنه اوس راځو موږ تاسو دا ته کوم کنه کوي چې خپل چې یو کلاس نه بل کلاس ایکسټینډ کړي بل نه بل ایکسټینډ کړي اوس ګوره کنه مثالونه خو دومره ډېر دي چې پښتنه یې مه کوه ښه دا یو جوړ ده کلاس سټوډنټ کرکټ ټیم په کرکټ ټیم کې اوس زه د بالرانو چې شی جوړوم یو بل کلاس د بالرانو جوړوم وګورئ هغه کې بالر خو ګوره باید چی ولري نوم هم ولري دا ټول ولري رول هایټ ویټ هم ولري خو ورته یو کلاس بل جوړ کړه چې شي په نوم بالر کلاس او ایکسټینډز کرکټ دا مې کرکټ ایکسټینډ کړه ها یعنی دا اوس د دوړ سره د هغه شان هم دي د دم دی پکې اوس ګوره ها دا ملټي لیول انهریټنس بیا دی دا وایي ها اوس ګوره موږ تاسو دې کې هغه پراپرټیان ورکو یو بالر باید د بال سپیډ هم معلوم وي کنه د بال سپیډ هم باید معلوم وي ورته وایم صحیح شو کنه ورته وایم چې سپیډ یې څومره ده انټیجر ها سپیډ هو بخیر انټیجر سپیډ انټیجر سپیډ شو صحیح شو دا یو ورسېدی اوس زه یو بل کلاس جوړوم ها د سپین بالرانو د چې د سپین بالرانو چې هغه سلو بالر ده کنه همداسې ورته وایي کنه ها اوس ګوره زه ورته چې کلاس بل جوړ کړه کلاس د چې شي سپین بالر ها سپین بالر هم سپیډ خو لري خو یو پراپرټي بل هم راکړم بالر BOWLER بالر ها سپین بالر او ورته چې ایکسټینډز کا چې شي ایکسټینډز کا بالر پوه شوې اوس ګوره په دې کې یو آپشن زه بل ورکوم مثال درته یم لزانه یو آپشن ورکوم ورته یم چې ټایپ دا څه رقم ته ده رایټ هینډ ده یا لیفټ هینډ ده مثال درته وایم یا ورته یم چې په سپین کې څه رقم ته یو سټرنګ ټایپ ها سټرنګ په نوم ټایپ په نوم باندې مې سټرنګ اوس ګوره چې زه یو سپین بالر جوړوم هغه کې به دا ټولې پراپرټیانې وي ښه د دې ټولو کلاسونو پراپرټیانې ویوز کېږي هم به د ده هم د ده هم د هر یو کلاس نه یوه پراپرټي راکړم ګوره زه یو بالر جوړوم سپین بالر جوړوم نو څنګه ورته وایو ورته چې سپین بالر A مساوي که د چې سره د نیو سپین بالر سره ښه اوس کلاس کنسټرکټور مو نه ده ورکړی مجبور یو چې همدې طریقې سره اوس به ورته وایي نه سپین بالر د چا په نوم باندې ده جمال په نوم باندې سپین بالر ورته چې جمال ډاټ نیم نوم یې ګوره دغه اول کلاس نه راخلم ښه مساوي که د چې سره له جمال سره صحیح شو دا خالی نوم مې له دې نه راخیستل لاندې کرکټ نه چې دا مثالا ټایپ د کرکټ نه راخلم صحیح شو که نه ورته یم چې څه شی جمال ډاټ چې شی و رول جمال ډاټ
رول مساوي کله چې شي سره ل بالر سره ل چې شي سره ل بالر سره ها او ورته وایم بل چې شي بالر نه لاندې به چې شي کرکټ نه لاندې بالینګ وکنه بالینګ کې مې سپیډ ور کړی ده ها جمال ډاټ سپیډ ګوره ویني هغه سپیډ مساوي کله څومره سره 8.3 یو سلو څو راځي 104 صحیح ده کنه او ورته وایم چې څه شی جمال ډاټ ټایپ مساوي کې چې شي سره او تر لیفټ هاند ودرې دا چې دا ټول کلاسونو پراپرټیانه به راغلي به کنه راغلي نو دې ته ویل کېږي ملټي لیول انهریټنس ها یو سنگل لیول انهریټنس یو سب یو چایلډ او دا دې طریقې ته ویل کېږي ملټي لیول یو لبل انهریټ شي بل انهریټ شي نو دې هدف ته دا ویل کېږي سخت ده کنه که آسانه ولا بل موږ ویل چې پارنٹ کلاسي او سوپر کلاسي یا بیس کلاس دا کوم کلاس ته ویل کېږي if a class provides members to another class then it's called a parent class موږ ویل اوس دلته نه دا کلاس کې سټوډنټ د کرکټ د لپاره پارنٹ ده کرکټ بیا د بالر د لپاره پارنٹ ده دا یو کلاس کلاس ته شاید پرووایډ کیږي هغه ته څه ویل کیږي پارنٹ کلاس پارنٹ ورته ویل کیږي او یا هم ورته موږ ویل چې مین کلاس ورته وایو ښه یا بیس کلاس ورته وایو یا سوپر کلاس ورته وایو ښه چایلډ کلاس خو پیږي کنه دا یو چایلډ بل چایلډ پوه شوې انټرمیډیټ کلاس هغه چې د دواړو منځ کې چې اپ انټرمیډیټ یو وسطي کلاس ها اټ از ا کلاس اکټس اس بوث پارنٹ کلاس ان ټایم دسه یو کلاس چې هغه هم پارنٹ او هم چایلډ ده لکه کرکټ هم چایلډ ده هم پارنٹ ده د هغه د لپاره چې د سټوډنټ لپاره چایلډ ده او لاندې د بالر لپاره پارنٹ ده بیا دې کلاس ته چې شی ویل کېږي انټرمیډیټ کلاس ها نو موږ ملټي لیول انهریټنس ځکه په تعریف کې د سی ویل چې هغه کلاس چې یو چایلډ لري او یو سب لري او منځ کې ډیر یا یو دانه سو لري انټرمیډیټ کلاسونه ولري نو بیا دې ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي ملټي لیول انهریټنس څومره ستونزمنه خبره ولا دا یا ساختار او شکل نو موږ سره د انهریټنس موضوع ختم شوله سبا ته به ان شاء الله په یو نوې موضوع باندې سره دوه کیږو ها څومره سخت دی اسانه خبرې ها ټول اسانه دي ان شاء الله چې کوم مشکل پکې نشته